السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو الله دې چې روغ جوړ وي او د صحت جامې مو په تن وي. په ننني لیکچر کې به مونږ وایو د لاین ټول نه سمارټ ډرایوینګ ټول. سمارټ ډرایوینګ ټول چې دا مونږ د لاین ټول باندې کلیک کوی شو، د دې نیم راوستی شو دلته په سمارټ ډرایوینګ ټول باندې کلیک کوی شو او ساده د کیبورډ نه په شفټ پلس اس باندې کلیک کوی شو چې تاسو ته تیار دلته شارټکټ درکړی ده چې شفټ پلس اس باندې تاسو دلته کلیک کوی شئ او سمارټ ډرایوینګ ټول راوستی شي. سمارټ ډرایوینګ ټول چې دا په کوروټا کې ډېر یو زبردست ټول ده. کله چې تاسو غواړئ یو شیپ رسم کوئ، لکه موږ غواړو یو ټرایینګل رسم کړو، نو د دې په واسطه دا اوس چې د کوروټا کوم تاسو ته ښکاري دا څنګه چې په پنسل تاسو یو ټرایینګل یا مثلث جوړوئ، نو په دې سره هغسې جوړېږي. خو دې کې موږ نه وګوره د دې دا لاینونه چې کوم دي موږ نه ګډوډ راځي. نو کله چې تاسو یو شیپ دی کې جوړوئ نو کوروټا پروګرام هغې ته ګوري چې دا شیپ د څه ډیزاین ته ده ورته ده، دا د ټرایینګل ډیزاین ده یا دا د ریکټینګل ده یا د دایرې په هغه شکل ده. نو دا هغسې تاسو ته رسمي کله چې تاسو د موس دا لیفټ بټن پرېږدئ نو دا به تاسو سره مکمل ټرایینګل یا مثلث جوړ شي. یا چې تاسو غواړئ موږ یو هغه جوړ کړو مستطیله، نو که تاسو دا داسې جوړ کړئ نو تاسو سره وګوره دا کمې هغه چې کرلی تاسو سره راغلي دي خطونه دا ګډوډ دي، نو دا به تاسو ته کوروټا خپله هلته وایي چې دوی ته ریکټینګل پکار نو تاسو ته به ریکټینګل ډېر کي، یا تاسو ته دایره پکار وي نو همداسې چې تاسو هغه هم جوړه کړئ نو دا به تاسو ته سمه دایره چې ده جوړه کړي یا ډرا کړي درته. نو دا ډېر زبردست ټول ده. په دې کې بیا اول دلته راځي شیپ ریکګنایز لیول، په دې کې که نه بیا تاسو سره میډیم راځي او لو راځي، لویسټ راځي او هایسټ راځي. نو دې نه تاسو چې که وغواړئ چې موږ سره دې په دې شیپ کې چې موږ ډرا کوو دې کې د موږ سره کرو زیات راشي یا د کم راشي، لکه تاسو چېرته جیومیټریکل که نه یا همداسې شکلونه جوړوئ نو کې تاسو ته پکار دی چې کار دې نه راشي، موږ سره د کار نه راشي، کونجونه دې راشي، نو د هغې دپاره بیا تاسو لو او لویسټ استعمالوئ. او که وایي چې کار د موږ سره پکې سیوا راشي نو میډیم های او هایسټ به تاسو استعمالوئ. او بل په دې کې راځي سمارټ سموتنګ راځي چې دې کې که چېرته تاسو وایي چې موږ سره د سموت راشي یو شیپ چې تاسو جوړوئ نو تاسو دې نه په میډیم های او هایسټ باندې کلیک کوئ شئ، چې وایي سموت دې را نه شي نو بیا تاسو په لو لویسټ باندې کلیک کوئ شئ. نو اوس موږ سره پکار ده چې موږ سره شیپ شي دا سموت راشي، لکه که موږ دلته دا یو لین هغه کوو ډرا کوو، دا خو به اوس موږ سره مکمل سموت راځي. او کله چې تاسو یو لاین ډرا کوئ که نه سیده ډرا نه لاین او سمارټ ویل ټول هلته ګوري تاسو سره دا لاین کوږ راځي نو دا به تاسو مکمل سټریټ لاین رسموي. کوروټا پروګرام خپله کوي چې دا یو سټریټ لاین دلته پکار ده جوړوي نو تاسو ته سټریټ لاین راولي. په دې سره خو چې کوم تاسو یو شیپ جوړ کړی د هغې کوم آوټلاین چې ده هغه تاسو سره د دې په واسطه د هغې چې ده کوم سایز ده د آوټلاین هغه تاسو سره زیاتېږي. نو دا اوس سمارټ ډرایوینګ ټول او د دې نه بیا وروسته مونږ راځو دلته دا سکیچ ټول چې ده نو تاسو دلته د لاین ټول باندې که نه کلیک کوی شئ، د دې د نیم راوستی شئ د سمارټ ډرایوینګ نه فصل او د ساده کیبورډ نه د اس بټن یا د اس کی باندې کلیک کوی شئ. د سمارټ ډرایوینګ ټول په واسطه مونږ شیپ رسموی شو چې څنګه شیپ چې تاسو خوښوئ یا آبجکټ. نو په دې کې چې دا اول موږ سره لکه موږ څنګه شیپ چې تاسو خوښوي ډرا کوی شئ، په دې کې اول موږ سره راځي ټایمر چې په دې سره تاسو څنګه چې دا هغه رسموئ یو شیپ ډرا کوئ نو دا ګوره موږ سره چې دا لاین بلو کلر کې راځي چې دا بیا لږ څه ټیم پس لږ ټیملي نفس موږ سره بیا دا چې د بلیک کلر کې دا لاین راځي. نو دا ټیم چې کوم ده تاسو د دې نه زیاتولی او کمولی شئ. دا کله موږ زیات کړو موږ 3 سیکنډه که دا چې موږ کله ډرا کړو نو دا به موږ سره دونه ټیملي نه وروسته به بیا موږ سره بلیک هغه کې راځي چې کله موږ پرېږدو نو دا وګوره ټیم علي هغې نه وروسته بیا موږ سره دا بلیک کلر کې راشي. موږ ته خپل شیپ راشي چې کوم موږ غواړو نو دا شو
ټایمر د دې ځینې موږ د دې ټایمینګ سیټ کوی شو دا ټیمپیر څه موږ کومو ورته د دې نه وروسته چې موږ سره بیا دا انکلود کورس راغی انکلود کورس چې دا موږ سره تیار بس اف دا چې کله تاسو اف کوي او بیا چې کله تاسو هغه رسمو یو شیپ نو تاسو سره مکمل سموث راځي دا او دې ځینه تاسو دلته ورسره هم فکزل هم چې داسې وکوی شئ موږ اوس 30 فکزل کې ورکړو د دې څه یو اسانه او هغه دا ده چې کله دا تاسو سره ان وي او تاسو څومره پوینټونه څومره فکزل چې تاسو ورکړئ دلته نو دومره پوینټونه به تاسو که د شیپ سره څومره نږدې یئ مخکې به چې مونږ کله شیپ باندې ورتلو نو په لاین به کلیک کوو په لاین باندې به د موس کرسر کېښوده نو بیا به مونږ سره سلیکټ کېده اوس که تاسو وګورئ ماوس باندې مونږ په لاین باندې ماوس کرسر ایښی یم نه دا خو دا مونږ سره سلیکټ ده نو د دې په واسطه تاسو لاین سلیکټ کوی شئ اوس مونږ ماوس کرسر دلته د لاین نه لرې ده خو مونږ سره لاین سلیکټ شوی نو دا اساني م تاسو ته دا درکوي د دې نه وروسته چې ده بیا مونږ سره کریټ سنګل کرو ده په دې سره چې دا کله تاسو اوس هغه د مونږ سره چې دا تاسو کله آن کوي نو اوس دا شیپ چې ده غواړو چې دا او دا مونږ سره سنګل کرف شي دا شیفونه چې کوم جوړ دي دا وګوره دا د مونږ سره ختم شي او دې نه د مونږ سره یو سنګل کرف راشي دا سته نو تاسو د دې نه هغه کوئ او د کرف سره چې کوم دي کوم هغه کوي نو دا به تاسو سره یو سنګل کرف راشي وګوره ټیم یې واغست او تاسو سره سنګل کرف راغی شیپ مې ختم شو دلته تاسو یو